بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پنل ته. تېره ورځ موږ په کنټرول پنل کې په پاور آپشن باندې خبرې کړې وې، نو نن به په کیبورډ باندې خبرې وکړو چې کیبورډ څه ته ویل کېږي او کومې دندې ترسره. نو دلته به زه راسم کیبورډ په اوپن کړم. کله چې تاسو کیبورډ اوپن کړئ نو دلته به تاسو څو آپشنه درکړي. د ده دندې څه شی دي؟ لومړی د دغو په سپیډ کې دلته تاسو د سپیډ نه هدف دا د تیزوالی. که دلته لومړی تاسو ریپیټ ډیلې، زه به راسم تاسو ته یو نوټ پډ یو هغه اوپن کړم. زه به راسم دلته نو تاسو دلته ورته لږ متوجه اوسئ چې د دغه کې ټریک دا ده. کله هم چې تاسو دلته هغه کوئ یو حرف نوشته کوئ، زه اوس اچ هغه کومه څومره په ځنډ باندې اچ مې په ټیک نیولی ده او دا چې کې ډیلې په ځنډ چې کې را سره لیکل کېږي. دلته تاسو ریپیټ ډیلې ریټ، ځکه دا تیز کم او د اچ نوشته کم، دلته راسمه دا کلیک کوم او اچ نیسمه، څومره تیز کې دغه لیکل کېږي. نو دا سپیډ یې تاسو ته ښیي چې دا دې څومره درته راغسي. اوس زه بیخي سلو کوم، تاسو بیا ګورئ. زه اوس یو جي حرف لیکمه، جي ګوره جي څومره په سختۍ باندې هغه کېږي. نو تاسو ته دا وایي چې تاسو د سپیډ یې څومره در سره یي. چې اوس زه جي نیسم، ګوره دلته یا پرې زه دا سپیډ یې تیز کړم او دلته ام نیسم، څومره تیز راسه لیکل کېږي. نو تاسو سره دغه هغه درته ښیي چې دا سپیډ دې څومره یي څومره دې نه یي. بل څه دا موږ ته ښیي ریپیټ ډیلې. ریپیټ ډیلې دې ته وایي ځکه دا لانګ کم. نو تاسو وګورئ، زه جي وهم، دلته به راسئ یا پرې به ودرېږئ او جي وهم، لږ هغه کوي صبر کوي چې تاسو لږ متوجه اوسئ. زه راځم دغه ان وهم، تاسو چې ان وهم لږ انداسې په ټیک نیولی بالغ لږ ډیلې کوي، یعنی لږ تمیږي بالغ یو دم خیز کوي. نو تا ته همدغه غږ ښیي چې دا دې څومره درته راوسي. که چېرته شارټ ووهم نو تاسو دلته راسئ وګورئ. زه به دا لاندې راسم، تاسو اوس وګورئ. زه که وهم ډایرکټ چې کپ چغ کم یا ال په چغ کم ډایرکټ روانېږي، ډیلې نه کوي، یعنی تمیږي نه چې دا تم سي. نو ډایرکټ څه کېږي دا روانېږي. نو تاسو ته دغه وایي چې څومره سپیډ یې څومره یي در سره. دلته پریویو هم تاسو ته ښیي ریپیټ، چې دلته تاسو یو څه ولیکئ هلته څه وکئ پریویو یې، د پریویو ساحه یې درته دلته ښیي. بل څه دا څه شی ده، کرسر بلینک ریټ. ګوره کله هم چې تاسو دلته ودرېږئ دغه کرسر ګوره داسې بل کوي. نو تاسو ته دغه وایي چې دا بل دې په تیز وي که رایي. زه ورته وایم چې نه بیخي دې نه یي، صفر دی. صفر ته چې راسې خو دلته اوس هم کوي. نو دا ولې؟ خو تاسو یو پرې خو اپلای کړه که نه، اوکې مې کړه. اوس تاسو وګورئ زه لیکنه کوم هماسې دا کرسر را سره وړال ده لیکنې سره. خو کله چې زه دلته راسم او کیبورډ انتخاب کړم، کیبورډ کې دا ورته اخرې ته کړم، دلته راسئ تر اخره یې پورته کوم او اوکې ورته وهم. تاسو اوس وګورئ چې دا به څومره په تیزۍ سره څه کوي، بلینک کوي. ګوره زه لیکنه کوم هماسې را تیز کوي. خو دا نو زیاترو کسانو بیا سترګې ورسره هغه کېږي، یعنې پازابېږي ورسره له ده سره. نو په دې خاطر بیا تاسو کوشش کوئ چې دا داسې شارټ هغه ورته منځنی حالت انتخاب کړئ چې نه ډېر تیز نه ډېر کره څه شي، دا وپړکېږي. دلته پړکېدا هم درته ښیي چې په څومره په سلو دې وپړکېږي او یا دې هم په تیزۍ سره. تاسو وګورئ اوس چې فاست انتخاب کې څومره په تیزۍ پړقېږي. نو زه ورته انتخابوم. بل هارډویر، د هارډویر کې تاسو ته وایي چې کله اچ آی ډي کیبورډ تاسو سره دا وصل ده، ته وایې چې دا زما کیبورډ چې کوم یو له کمپیوټر سره وصل ده نو آیا دا کار کوي که نه کوي، که خرابه ده. راسه دا دې چې انتخاب کړه پراپرټیز ته راسه. پراپرټیز کې دلته تا ته وایي چې د ډیوایس ټایپ درته وایي چې کیبورډ ده، یعنې دا تا چې وصل کړی دا کیبورډ ده او دا لوکیشن یې دا ده. او بل څه ډیوایس سټیټ حالت یې درته ښیي چې وایي دس ډیوایس از ورکینګ پراپرلی، یعنې ستا دغه هغه چې ده په ښه کار کوي، یعنې دا کوم کیبورډ چې تا سره ده دا ښه ټایټ کار کوي. نو که چېرته هم تاسو کیبورډ کار نه کوي نو تاسو راسئ یا پرې دلته چک کوئ، دلته چې ورته خپل کیبورډ هم انتخاب کوئ، دلته چې تاسو کیبورډ ورکړئ ډایرکټ دلته نوم یې راځي در سره. بیا دلته پراپرټي ته راسئ، پراپرټیز کې وګورئ که دلته نوشته وه چې دس ډیوایس از ورکینګ پراپرلی، یعنې مطلب دا ستا ډیوایس ښه کار کوي، نو بیا متیقن اوسئ ستاسو کیبورډ جوړ ده. نو دا په کنټرول پنل کې په کیبورډ باندې خبرې مو وکړې. نو دومره انشاءالله چې هغه مهمه کمانډونه وو په ده باندې ټول باندې په ډیټیل خبرې وکړې. نور به سبا انشاءالله بیا په بل آپشن باندې هلته خبرې کوو. نور ښه وخت ښې چارې.